د نن ورځې لس ډیر تازه زبردست او مهم خبرونه له موږ څخه ډیر په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. امرالله صالح د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی عارف وزیر پر شهادت ژوره خواشیني وښوده. صالح وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټي ایم کورنۍ ته تسلیت وایم او د زړه له تله د عارف وزیر پر شهادت خواشینی یم. روغتیا وزارت که څه هم د عامې روغتیا وزارت په خبره په تیرو شپېتو ورځو راهیسې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د نورو هیوادو په پرتله کمې دي، خو بیا هم د دغه وزارت په خبره ښایي 26 میلیونه افغانان پر کورونا اخته شي. افغان حکومت د افغان حکومت د کابینې د پریکړې پر بنسټ د روژې میاشت تر پای پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ګرځبندیز لړۍ تر روزي اخره وغځېده. همدا ډول پریکړه شوې چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به له کابل ولایتونو او له ولایتونو پلازمینې ته تګ راتګ بند وي. له بهرنیو هیوادونو افغانستان او له افغانستان بهرنیو هیوادونو ته الوتنې هم د روژې میاشت تر پای پورې ځنډول شوي دي. طالبان د وسلوالو طالبانو له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ایراني عسکرو لومړی 50 افغان مسافر نیولي، سختې ځورولې او له دې ډلې وروسته 27 کسه په ظلم او وحشت وژلي دي. دوی پر ایراني حکومت غږ کړی چې دغه پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي او عاملینو ته یې سخته سزا ورکړي. ستره محکمه د سترې محکمې اداري رئیس او د علماو د سرتاسري شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف زوی وسیم کشاف د کابل جلال آباد په لویه لاره کې د وسلوالو له لوري وژل شوی ده. د لغمان والي آصف ننګ دغه خبر پخلی کړی ده. برېښنا په کابل کې د ملي امنیت ریاست چارواکو وایي هغه 6 کسیزه ډله یې نیولې چې یوه اونۍ وړاندې په میر بچه کوټ ولسوالۍ کې د وارداتي برېښنا ستنې پر راکېټونو ویشتلې وې. ملي امنیت شورا افغان حکومت وایي نږدې 100 کسه طالب بندیان تیر ماښام له څرخي له زندان خوشي کړي دي. د ملي امنیت شورا د سلاکار له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ولسمشر د فرمان له مخې له کورونا سره د ښې مبارزې او د سولې په برخه کې د پرمختګونو په نیت د څرخي پلو له زندان 98 طالب بندیان خوشي شوي دي. پاکستان د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلمان مشر اسد قیصر پر کورونا ناروغۍ اخته شوی ده. ښاغلي قیصر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کورونا وایرس د معایناتو پایله یې مثبته وه او اوس یې په کور کې ځان قرنطین کړی ده. نوموړی لوړپوړي پاکستاني چارواکی دی چې پر کورونا وایرس اخته شوی ده. له نوموړي وړاندې د یاد هیواد د سین ولایت والي هم ویلي چې پر کورونا اخته شوی ده. اوربند په افغانستان کې د ناټو د پریکنده ځواکونو ویان سونی لګیټ وسلوالو طالبانو ویان ته په ځواب کې لیکلي دي چې د تاوتریخوالي کمښت سخت اړین دی او دا کار د افغان امنیتي ځواکونو په مشرانو، طالب جګړه مارو او ملاتړو ځواکونو پورې تړاو لري. طالبان د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو د روژې مبارکې میاشتې په لومړیو 2 ورځو کې د هیواد په 18 ولایتونو کې 18 ملکیان وژلي او 9 نورې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل ویلي د طالبانو له لوري دغه ملکیان په مستقیمو ډزو، ماین چاودنو او نور مواردو کې وژل شوي دي. درنو لیدونکو که چیرې مو ویډیو خوښه شوي وي نو ضروري لایک کړئ او که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو خبرونو، پیښو، واقعو څخه ځان ډېر ژر په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره تر نورو ملګرو ورسوئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.